سلامونه د مال خبرونو ته ښه راغلاست. عطا محمد نور وایي چې د بلخ ولایت څخه د هغه ګوښه کېدل قانوني او حقوقي بڼه نه لري. هغه وینا کې چې د بلخ ملي ټلویزیون څخه خپرېدې ټینګار یې وکړ چې استعفا یې د مذاکراتو د ډاډه کولو لپاره وړاندې کړې وه، خو دا چې حکومت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی د ده استعفا هم د منلو نه ده. ښاغلی نور احتیا ورکوي چې که چیرې ظلم ډیر شي هغه به غیر مدني لاره غوره کړي. د اسلامي جمعیت ګوند د اجرایي مشر له امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د حکومت ځانځانۍ تر اغېزې لاندې نه راځي او د خپل ملت پر وړاندې د وسله نه پورته کوي. عطا محمد نور ادعا لري چې هر زه خپلو خارجي همکارانو تخریب کړی یم. هغه له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنه نه کوي. رسالت‌های ما داشتیم، مسئولیت‌ها و رسالت‌های جانب حکومت داشت. ما با صداقت ایران خاطرشان جمع شد و ما که من چی اعتماد دارم پس می‌خوایم که تو چه نتیجه استعفا ندید. ما تو بین استعفا صداقت. ولی مسئولیت‌های شما باید اجرا شد. اینا مسئولیت‌های خود از جزئی که تو سفارت‌ها و یا ولایت و چند پست‌ها و سوسور چیزی دیگر اجرا نکنید. پس وقتی که او عمل مسئولیتی که نادرست عملی نکردن استعفای من منتفی است، قبول ندارم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د مثبت بدلون شاهد دی. ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې د امریکا په نوې تګلاره کې په افغانستان کې ډیری عملیاتي واکونه امریکایي پوځیانو ته ورکړل شوي دي او پر بنسټ یې د داعش او وسلوالو مخالفینو پر موضوعګانو باندې هوایي بریدونه هم ډیر شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې واشنګټن هر کال ډیری پیسې پاکستان ته ورکوي، نو له همدې کبله باید پاکستان او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ډیری همکاري وکړي. خو مخکې له دې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قوماندان اعلان وکړ چې هغه ترهګر چې د افغانستان په جګړه کې ونډه لري د هغوی پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. ولسمشرانې د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو په غیر سیاسي کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی غني د امنیت شورا د دریو مرستیالانو د پیژندنې پر مهال خبرداری ورکوي چې د امنیتي ځواکونو هیڅ غړی سیاسي، تنظیمي او حزبي کیدی نشي او نه باید قومي او سمتي فکر ولري. هغه همدارنګه د ملي امنیت شورا له غړو غواړي چې ټولې چارې د ټولیزې او یو د بل سره په همکارۍ ترسره کړي. هیچ عضو قوای مسلح افغانستان سیاسی بودن هم میتونه، عضو یک حزب بودن هم میتونه، عضو یک تنظیم بودن هم میتونه و فکر سمتی و قومی و غیره انواع تفرقه، انواع تقسیم ممثلش بودن هم میتونه. هر عضو قوای امنیتی و دفاعی افغانستان افغان است، مسلمان است، متعهد با آینده از این خاک است. د سرپل سیمهیز مسؤلین وایي چې په سانچرک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 4 وسلوال مخالفین وژل شوي او 50 تنه نور بیا ټپیان دي. په دې عملیاتو کې یو امنیتي سرتیري هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 7 تنه نور بیا ټپیان دي. د سرپل والي د جګړې له کبله بې ځایه شویو حالت څخه په اندېښنې سره وایي چې په 4 ورځنیو نښتو کې 6 ملکي کسان وژل شوي او 8 تنه نور بیا ټپیان دي. تنها گرفتن تبیر مشکل بیجا شدگان حل نمیکنه. درسته که یک قسمت مشکل حل میکنه ولی خسارات های احتمالی به این مردم وارد شده و تقاضای ما به عنوان والی سرپولی است که برای جبران خساره مردم، جبران خساره حد اقلی، اگر ما تمام خسارات وارده را حل نتانیم اون چی که در توان ما هست تلاش بکنیم و سعی میکنیم که با اون مردم کمک و همکاری صورت بگیره. د ملي تدارکاتو کمیسیون د 4.7 میلیارد افغانیو په ارزښت 9 تړونونه منظور کړل. په دې تړونونو کې د حیرتان د اوسپنې کرښې مدیریت او جوړونې پروژې د کابل ښاروالۍ لپاره د وسایطو اخیستل او د برېښنا شرکت لپاره د تجهیزاتو اخیستل شامل دي چې د دې کمیسیون د غړو په حضور سره منظور شوي. د کمیسیون همدارنګه د ملي هوایي پوځ د انتقالاتو پروژې د تعدیل تړون هم تایید کړ.
د ملي المپیک کمیټې ریاست ټاکنې باید د منل شویو معیارونو پر بنسټ ترسره شي. ولسمشر غني د اسیا د المپیک شورا له پلاوي سره په لیدنه کې له دې پلاوي غوښتي ترڅو د منل شویو قوانینو پر بنسټ د ټاکنې په لاره واچول شي او حکومت هم چمتو دی ترڅو په ټولو ولایتونو کې په دې برخه کې همکاري وکړي. په همدې حال کې د اسیا المپیک کمیټې شورا وایي چې په 3 میاشتو کې بعد د افغانستان د ورزش څانګې سره په همکارۍ د ملي المپیک ریاست ټاکنې تر لاس لاندې ونیسي. او ماسکو به نن د ګټو لرونکو هیوادونو د ناستې کوربتوب وکړي. په دغه 2 ورځنۍ ناسته کې به هم د ګټو لرونکو هیوادونو په خپلو کې د اړیکو د پراختیا او نړیوالو توریزم سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ویل کېږي چې د ناستې ګډون کوونکي به د اطلاعاتو فرهنګي علمي او په نورو بیلابیلو برخو کې په خپلو کې د همکاریو ارزونه وکړي. روسیه هغه هیواد دی چې د ګټو لرونکو هیواد د ټولنې اویات سلنه لګښت ورکوي. زموږ د مال خبرونه همدومره و. له پاملرنې څخه مو مننه.